که تاسو دا 15 نښې لرئ نو مبارک مو شه، ځکه چې تاسې د فکري پوخوالي او میچیورټۍ مرحلې ته رسیدلي یئ او هر څوک چې دغه مرحلې ته رسیږي په خپل ژوند کې ډیر ژر پرمختګ کوي. خو دا 15 نښې کومې دي؟ راځئ چې پر همدې موضوع خبرې وکړو. دا مو هیر کړي چې خلک به څه وایي. هغه خلک چې همیشه فکر کوي خلک به څه وایي په ژوند کې پرمختګ نشي کولی. نو که چېرته تاسې دغه خبره هیره کړې وي او دا خبره درته اصلا مهمه نه وي چې ستاسو د کړنو لپاره به خلک څه وایي، نو ډیر ژر په خپل ژوند کې پرمختګ کولی شئ. تاسې یوازې د خپلو کړنو مسؤل یئ. دا چې نور خلک څه وایي او څه کوي په تاسې پورې هیڅ اړه نه لري. که چېرته هم تاسې دا ډول ذهنیت لرئ نو ډیر ژر په خپل ژوند کې پرمختګ کولی شئ، او که نه یې لرئ دا ذهنیت خپل کړئ، ځکه دا ستاسې د پرمختګ لپاره لاره هواروي. توقعات مو بیخي محدود دي، یعنی تقریبا له هیڅ چا تمه نه کوئ. کله چې تاسې له هیڅ چا تمه نه لرئ په دې معنا چې تاسې پر خپل ځان باور لرئ او هیڅ چاته په تمه نه پاتې کیږئ. د هر شي د لاسته راوړلو لپاره خپله هڅه کوئ. نو که چېرته تاسې دا ډول ذهنیت خپل کړی وي په دې معنا چې په خپل ځان مو کار کړی او کولی شئ هر څه په هڅو او زحماتو لاسته راوړئ. که تاسې دا ذهنیت لرئ نو ډیره ښه ده، او که نه یې لرئ همدا ډول ذهنیت حتما ځان ته جوړ کړئ. خپلې کمزورۍ مو په نښه کوئ او ختموئ یې. که چېرته تاسې هم دغه مرحلې ته رسیدلي یئ او همیشه فکر کوئ چې زما د کمزورۍ نقطې کومې دي او بیا هغه نقطې له منځه وړئ، نو تاسې ډیر ژر په خپل ژوند کې پرمختګ کولی شئ. ځکه کامیابه خلک تل کوشش کوي خپلې کمزورۍ ختمې کړي او د کمزوریو په ختمولو سره کولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. او کله چې وړتیاوې لوړېږي په دې معنا چې دا کس په خپلو پښو درېږي او هر هغه څه چې دی یې لاسته راوړل غواړي ترلاسه کولی شي. نو کوشش وکړئ په دوامداره توګه خپلې کمزورۍ ګورئ او هغه کمزورۍ بیا له منځه وړئ. کوښښ کوئ چې احساسات مو کنټرول کړئ. که چېرته تاسې هم احساساتي پرېکړې نه کوئ په دې معنا چې تاسې په خپل ژوند کې ډېر ژر پرمختګ کولی شئ. ځکه چې کوم خلک تر احساساتي فشار لاندې پرېکړې کوي هغوی په خپل ژوند کې پرمختګ نشي کولی. احساسات د دې سبب کیږي چې هغوی په هیڅ شي کې دقیقه پرېکړه ونه کړي، بلکې د احساساتو غلبه د دې سبب کیږي چې هغوی ناسمې پرېکړې وکړي او د ناسمو پرېکړو له کبله په خپلو هدفو ته نه رسیږي. نو کوشش وکړئ په ژوند کې چې هر ډول پرېکړه کوئ احساسات یوې خواته کړئ، منطقي فکر وکړئ او یو منطقي او عیني پرېکړه وکړئ، هغه چې ستاسې په ګټه وي. خپل فردي نظم ته پام کوئ. که چېرته تاسې هم خپل فردي نظم ته پام کوئ په دې معنا چې تاسې د خپل پرمختګ لپاره لاره هواره کړئ، ځکه چې فردي نظم د نورو کارونو د نظم او ترتیب سبب کیږي. مثلا تاسې هر سهار پاڅېږئ، خپل بستره ټولوئ، خپل اطاق منظموئ، ځان ته رسیدګي کوئ. دا ټول کارونه د دې سبب کیږي چې په ورځنیو چارو کې ستاسې نور کارونه هم نظم او ترتیب پیدا کړي. او کله چې هر څه نظم او ترتیب پیدا کړي کنسسټنسي رامنځته کیږي او کنسسټنسي د بریا لپاره کلي ده. نو که چېرته تاسې دا 15 نښې لرئ په دې معنا چې تاسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې هوارې کړي او ډېر ژر به په خپل ژوند کې واقعي پرمختګ حس کړئ. او که چېرته تاسې دا 15 نښې نه لرئ نو کوشش وکړئ په خپل وجود کې یې پیدا کړئ، او دا کوم سخت کار نه دی. اوس تاسې ووایئ چې له دې 15 نښو تاسې څو دانې په خپل وجود کې لرئ.